بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورګورو تاسو ورور تاسو ملګری جاوید افغان د ازل د یوې نوې ویډیو سره حاضر دي. دوستانو د یو نادراکۍ یو اعلان سره راغلی. ما 13 ورځ ما کار کوو، یو کس رالو چې ډېر جړغوني انداز کې ما ته تصویر وښودو. دغه سایټ ته زه تاسو د تصویر ښیم. وایي چې دا زما والد صاحب دی او تقریبا د 2022 د 9 میاشتې په 9 تاریخ دا لاپته شوی دی، کوم چې د پېښور جی ټي روډ او فران آباد سیمې سره تعلق لري، کوم چې کالا منډۍ سره نږدې دی، دغه علاقې سره تعلق لري. وایي چې د ذهني توازن چې کوم دی 25% چې دی کمزوری دی، پوه شئ. نو تقریبا سپینه ټوپه یې اچولې ده، سپین لباس یې کړی دی. که چاته د دې په باره کې څه معلومات وي نو موږ سره په دغه نمبر هم زه تاسو له درکوم، په دغه سکرین باندې تاسو چې دا کومې نمبر یې کتلی شئ په دې باندې رابطه کولی شئ. دوستانو هیله درنه کوم دغه تصویران تاسو ته ما په دغه سایټ لګولي، دغه نمبر کوشش وکړئ دغه ویډیو در سره په غټو غټو ګروپونو کې شیر کړئ. کېدای شي ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه دغه بابا چې کوم دی دغه وارثینو ته په لاس ورشي، ځکه دا یو انساني همدردي ده. د دوی خبرې په وینا چې موږ یاره تقریبا لاهور ته ورپسې تللي وو، پینډۍ ته دغه حساب له باجوړه پورې موږ وګرځېدو، خو موږ ته دا میلاو نه شو. موږ ته چې څوک هم وایي چې داسې یو کس موږ په دې پلانکي ځای کې ولید او رابطه راسه وکړي، نو موږ سمدستي هلته ځان ورسوو، خو تر اوسه راته میلاو شوی نه دی. ډېر په جړغوني انداز کې دا خبره وکړه چې یاره زما والد صاحب که تاسو ته څه پته ولګېده نو موږ سم رابطه وکړو، نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو دوستانو ومې غوښته چې په دې باندې یو ویډیو وکړم، کوشش وکړئ دغه ویډیو در سره د الله د رضا دپاره شیر کړئ، په غټو غټو ګروپونو کې شیر کړئ. کېدای شي ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه دغه بابا هغوی ته ورشي په لاس باندې. دا داسې حساب دی لکه مطلب موږ ویو چې مړی نشته جړا شته، نو دوی غریبانانو په کور به څه تېرېږي یاره، د دوی په کور کې خو به هره ورځ غواګانې وي، جړاګانې وي، د دوی به بچي به وي، نوسي به وي، کور والا به وي، دغه حساب له خپل خپلوان دوی به ټول د ده پسې خفه وي. نو کوشش وکړئ دغه ویډیو سره د الله د رضا دپاره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ چې تر څو دغه سړی چېرته میلاو شي او دغه وارثینو ته، نو دا به ډېره غټه خبره وي. دغه تصویران زه دې سایټ کې لګوم، په دغې کې چې کومه دغه فتم لیکلې ده، پوه شئ. د الله د رضا لپاره دغه ویډیو در سره بار درته وایم چې دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو دغه بابا چې کوم دی دغه وارثینو ته میلاو شي. ته په خدای باور که زه کار ته ولاړم یاره، بس د ګاډۍ نه راښکته شو، ډېر په جړغوني انداز کې وی یاره چې تقریبا دا 50 ورځې کېږي چې موږ د افلار پسې مو ګرځو او پیدا مو نه کړو. نو انساني همدردي وکړئ دوستانو، دغه ویډیو در سره شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو هر چېرته یاستئ ښاد او آباد اوسئ.